نو بې ځایه خبرې مه کوئ، د بل په کار کې ګوتې مه وایئ. هر سړی په خپل کار باندې ښه پوهېږي. د خیر خبره وکړه، یا د دین خبره وکړه، یا داسې خبره وکړه چې دنیا کې موږ له فایده راکوي. نو موږ په داسې خبرو کې نښتي یو چې نه راله د دین فایده راکوي نه د دنیا راکوي، الټه راباندې هغه وبال شي او ګناه راله جوړه شي. نو د قیل او قال نه ځان لرې ساتئ. هغه دا ووي او ده دا ووي او د داسې وي ملکونو دا ووي. سیاستو کې هم ګوتې مه وایي، دا زما او ستا کار نه دی. موږ یو پیر مخکینۍ خبره یو څو کاله مخکې موږ روټۍ ته ناست، زموږ یو ملګری و، الله دې ښه ساتي، اوس پاکستان کې دی او تللی نهایي ډېر ښه ملګری و زموږ. او دا دین په لار کې چې د سړي ملګري پاتې شي دا سړي نه نه هېرېږي بیا. د هغه داسې خوش طبیعته مو. اوس په دې مجلس کې یو کس باز شروع کړو، چېرې دا باچایان چې دي د سعودي عرب دا او دا د پاکستان وزیر اعظم او دا پلانې او دوی چې دا چل کړی او دا چل کړی او دی هلته تللی او د داسې کړی او د لیبرو له داسې کړی او دا یې داسې کړی، اوږده کیسه یې شروع کړه. ما خو بېځان غلی کړو، ما اوس دته څه زه روټۍ کې مصروف وم، ما دی به دا کار کوي زه به دلته دا کار وکړم. زموږ هغه ملګری په ما پوه شو چې دی بور شو نور. ورته ویې پلاني هغوی وی د هر کار دپاره الله سړي پیدا کړي، ته یې دې له پیدا کړي، دسترخوان کې چې څه پراته دي په دې کې دا کار وکړه، ته په نورو کې ونښتې. دغه کرسو له الله سړي پیدا کړي دي، هغوی پوهېږي په خپلو کارونو باندې. اوس ګوره نه د هغې شوې او نه د دې شوې، روټۍ د نم سړه شوه، څه پیدا وکړه ته. وزیر اعظم ستا په خبره غوږ ګرئ؟ نه. د سعودي عرب بچیانو د ستا خبره رسي؟ نه. غیبت کې دروغ وې، په ګناه کې د ځان واقع کړو او هغه مخې ته چې کوم نعمت پروت و د هغې نه م څه شوې، د هغې نه به کې محروم شي، ډوډۍ یې ولاړه. یاره هغه سړی داسې غلی شو، ګوره څه ناشنا خبره یې ورته وکړه. او دا عربۍ کې مشهوره خبره هم د لکل فن رجال، د هر فن دپاره خپل سړي د هغوی وپوهېږي. نو بې ځایه خبرې مه کوئ، د بل په کار کې ګوتې مه وایئ. هر سړی په خپل کار باندې ښه پوهېږي. مجلس کې کېناستې، فایدهمنه خبره وکړه، دنیوي فایدهمنه خبره وکړه، ځه د دین نه کې دنیوي وکړه، یقیني خبره وکړه، دې خلکو ته یو فایده ورسوه، څه د خیر خبره وکړه، غم خادي وکړه، څنګه ښې صحت تپوس وکړه، نور داسې خپلې خبرې وکړه. خو قیل او قال نه ځان لرې ساته، دې سره زړه څه کېږي؟ سختي او په ګناهونو کې به واقع شي. وی دویمه د دې نه به یې منع کوله، وکثرت السؤال، د ډېرو پوښتنو نه به یې منع کوله. وکثرت السؤال کې ډېرې خبرې دننه راځي. یوه وکثرت السؤال یعنی دین کې هغه تپوسونه کول چې ضرورت ورته نه وي. مه کوه ډېر تپوسونه. ګوره الله دې نه منع هم کړی و، صحابه کرامو به داسې تپوسونه نه کول. نو یو نیم به داسې تپوسونه شروع کړي د شیخ نه او د عالم نه چې پالتو، او بیا یو نیم که فایدهمند کوي نو دومره ونښلي لګیایي، بیا نه دې ته ګوري چې لار ده، نه دې ته ګوري چې بیمار دی، نه دې ته ګوري چې ستړی دی. نه نه نه، زما د سوال جواب به راکې. بله یو کس په ټلیفون باندې ګوته ایښود او ما ته ټلیفونونه کول، خو دومره ټلیفونونه یې کول چې زه موقع ماته نه میلاوېده چې زه د موبایل اوس بند کړمه یا یې لږ سیټ ته کړم، مصروف وم. خو هغه ځوان زوی چې دا هر څه، خو دا ټیم بیا مې اوچت کړم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. زمونږ وایي سوال یې ورته ټلیفون نه اوچتې، ما بل ټیم نو بل ټیم، خو موږ ځان له مصروف یو. دا هغه خلک دي چې د سوال په ادب نه دي پوهه. زمونږ یو استاذ و د مصر و، الله دې له برکتي ژوند ورکړي. هغه نه به موږ فقه وي، ډېر پوهه عالم و. نو یو ورځ هغه مشر سړی و، د شوګر بیمار و،
نو یو ورځ هغه دا وایي چې سوال جواب که څوک کوي ویې کوي. سحر 9 بجې وې ها چې هغه موږ ته دا وایي که څوک سوال جواب کوي ویې کوي. کوله و مجلس و په هغه ورځ نور پیریډونه نه وم د دغه شیخ سره ناسته وه. طالبان دیسي د دین 9 بجې د شیخ صاحب نه سوالونه شروع شو او په کم 12 شویو سوالونه روانو د 9 نه په کم 12 پورې او موږ ټول لګیو او دومره چې یو جواب ختم شو شیخ ابل وی شیخ ابل وی په طریقه رو په دې کې باغه سر چولې د شروع شو او مال اوبه راوړې اوبه مو راوړې بیا د لاسونه رپېدو بیا ما پې وغوښته وي زه معذرت نور جوابونه نشم در کولی ما ته هېڅ پته لګي چې بیا زه څه یم داسې نه چې خطا شم و دې کې زموږ غلطي ده. شیخ خو یو د علم دریاب او خدا خوښوي چې ما نه خلک تپوسونه وکړي مخکې ته چې کوم طالبان ناست دي دا هم څوک دي دغې دومره سوالونه چې کوي تاسو څه خیال دی هسې کدو کریله ناست دي صوتیات دي که خو دومره سوالونه چې ته سړي ته نقصان ورسې